بل ورور سوال کړی دی چې په سجده کې اللهم یا مقلب القلوب دا دعاګانې په سجده کې سړی ویلی شي او یا نور داسې دعاګانې چې هغه سړي ته یادي نو په سجده کې په مونځ کې د دې ویل څنګه دي الجواب هغه دا دی چې په سجده هغه ځای د سجده چې هلته الله سبحانه وتعالی د سړي دعاګانې قبلوي او رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو په دې سجده کې ډېرې دعاګانې غواړئ فاکثروا فیها من الدعاء فقمن ان یستجاب لکم رسول صلی الله علیه وسلم وی په سجده کې دعاګانې ډېر غواړئ وی د الله سبحانه وتعالی نه دا امید دی چې ستاسو دعاګانې قبولې کړي واقرب ما یکون العبد او نږدې حالت د انسان هغه دی چې الله سبحانه وتعالی ته نږدې چې کله هغه په سجده باندې الله سبحانه وتعالی ته پروت وي نو دغه وخت کې انسان الله سبحانه وتعالی ته نږدې نو په دغه وخت کې دعاګانې ډېرې قبلېږي مقصد مې دا دی چې هر قسم دعا په سجده کې کولی شي دغه دعا هم شي نورې دعاګانې هم شي راجمع کولی په عربۍ کې نو دغه دعاګانې بالکل غوښتلی شي او په دې کې پراخي ده هر قسم دعا الله سبحانه وتعالی هغه قبلوي او د هر قسم دعا اجازت شته دی په سجده کې هذا والله أعلم